ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. او هغه کسون چې په هغه څه سره شومتیا بخل کوي چې الله تعالی دوی ته له خپل فضل نه ورکړی دی، دوی د سره دا ګمان ونه کړي چې دا شومتیا کول د دوی د پوره ډېر ښه دي، بلکې دا د دوی د پوره ډېر بد دي. زر ده چې د قیامت په ورځ به دوی ته هغه شی عامل کړی شي چې په هغه سره دوی شومتیا بخل کوو، او خاص الله تعالی د پوره د اسماني او مځکې میراث دی، او الله تعالی په هغه کورونه چې توسې کوئ ښه خبردار دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. خامخا یقینا الله تعالی د هغه خلق خبره واورېدله چې ویل بېشک الله تعالی فقیر دی او موږ غنیان یو. خامخا به موږ لیکو د دوی دا خبره او نبیانو لره د دوی ناحقه وژل، او موږ به دوی ته ووایو تاسو سخت سوځوونکی عذاب وڅکئ. خامخا یقینا الله تعالی د هغه خلق خبره واورېدله چې ویل بېشک الله تعالی فقیر دی او موږ غنیان یو. خامخا به موږ لیکو د دوی دا خبره او نبیانو لره د دوی ناحقه وژل، او موږ به دوی ته ووایو تاسو سخت سوځوونکی عذاب وڅکئ. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا عذاب په سبب د هغه بد عمل دی چې تاسو لوسنې مخکې لژلی دی، او ځکه چې یقینا الله تعالی په بندګانو هیڅ ظلم کوونکی نه دی.